السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په خپل موبایل کې د جیمیل اکاونټ د ټول عمر لپاره ډیلیټ کړئ. او دوستانو اوس که چیرې تاسو 2-3 جیمیل اکاونټ لرئ او اوس تاسو غواړئ چې هغه یو جیمیل اکاونټ د ټول عمر لپاره ډیلیټ کړئ، نو تاسو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په خپل موبایل کې د جیمیل اکاونټ د ټول عمر لپاره ډیلیټ کړئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه له دې څخه فایده واخلي او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو دې لپاره به تاسو اول په خپل موبایل کې جیمیل خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې جیمیل خلاص کړئ نو په دا کونج کې آیکن راځي، په دغه آیکن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه آیکن باندې کلیک وکړئ نو دلته به تاسو ته هغه جیمیل اکاونټ راواړوي کوم جیمیل اکاونټ چې ستاسو په موبایل کې خلاص وي. ګورئ زموږ په موبایل کې دغه جیمیل اکاونټ خلاص ده، rahim_008@gmail.com. نو دغه جیمیل اکاونټ زه اوس د ټول عمر لپاره ډیلیټوم. نو لاندې ګورئ ورته لیکلی ده منیج یور ګوګل اکاونټ. په دغه منیج یور ګوګل اکاونټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په منیج یور ګوګل اکاونټ باندې کلیک وکړئ نو سمپل به ګورئ تاسو دغه لیفټ سایډ ته به ورځئ، هلته یو اپشن دی ډیټا اینډ پرسونالایزیشن، په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ډیټا اینډ پرسونالایزیشن باندې کلیک وکړئ نو اوس به تاسو لاندې ولاړ شئ او دغه رقم ګورئ بیا هلته یو اپشن ده ډیلیټ ا سرویس آر یور اکاونټ. په دغه ډیلیټ ا سرویس آر یور اکاونټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ ګوره په دې کې یو راځي ډیلیټ ا ګوګل سرویس ده او یو د ډیلیټ یور ګوګل اکاونټ. د ډیلیټ ا ګوګل سرویس مثال کې چیرې تاسو په دغه جیمیل اکاونټ باندې یو یوټیوب چینل هم خلاص کړی وي، هغه یوټیوب چینل مو ډیلیټوئ، یا فیسبوک اکاونټ په خلاص کړی وي هغه هم ډیلیټوئ، نو هغه تاسو دلته ډیلیټولی شئ. نو زه ورته یا زه ټول ګوګل اکاونټ ډیلیټوم. لاندې ورته لیکلی ده ګوره ډیلیټ یور اکاونټ. په دغه ډیلیټ یور اکاونټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ډیلیټ یور اکاونټ باندې کلیک وکړئ نو دلته به اوس له تاسو چې ستاسو د جیمیل اکاونټ پاسورډ وغواړئ نو دلته به تاسو د خپل جیمیل اکاونټ پاسورډ ورکړئ. نو زه هم د خپل جیمیل اکاونټ پاسورډ ورکوم. نو ګورو دوستان تاسو کتلی شئ چې ما خپل د جیمیل اکاونټ پاسورډ ورکړئ، دغه رقم بیا په دغه نیکسټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ نو ګورو تاسو کتلی شئ دلته بیا راغلی ډیلیټ یور ګوګل اکاونټ، یعنې تاسو غواړئ چې خپل ګوګل اکاونټ مې ډیلیټ کړئ. ګورو دلته تاسو ته وایي که تاسو هر څونه ایمیلونه خلکو ته لیږلي وي هغه به هم ټول ډیلیټ شي، کوم یوټیوب چینل باندې جوړ کړی وي هغه به هم ډیلیټ شي، یعنې ټوټل شان به ډیلیټ. زه ورته بالکل زه ټول شان ډیلیټوم. په دغه باندې به ټیک مارک ولګوئ او په دغه ډیلیټ اکاونټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ډیلیټ اکاونټ باندې کلیک وکړئ نو دغه رقم دغه اکاونټ به په 40 غنټې کې د ټول عمر لپاره ختم شي. نو ګورو دوستان تاسو کتلی شئ یور ګوګل اکاونټ and all its data has been deleted. ګوره دا اوس لا ډیلیټ سو، پرمننټ ډیلیټ سو، یعنې ګوره تر 40 غنټو مخته ډیلیټ سو. نو دوستانو د دغه طریقې په ذریعه سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره د جیمیل اکاونټ د ټول عمر لپاره ډیلیټولی شئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مو یاد ساتئ. د خدای په امان.